دا ځل مې ډېره مینه د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ او نرنګ شریخ څخه در واخلئ. طبیعت ته ډېر لیواله یم. طبیعت ته ځکه روغتیا لپاره هم ډېره فایده لري. مثلا شین چمن د ګلان دي، انسان پکې تازه کیږي. د خیره سره چې په نورو ولایتونو کې زموږ د نرنګ شریخانې په نوم باندې شریخانې څانګې فعالې کړم او لا په کابل سروبي ولسوالۍ کې مې یو څه کارونه شروع کړي. الحمدلله بس ښه امن هم شته دی، ښه د امن فضا ده، بس بېغمه ګرځه څلېرویشت ساعته. څوک درته دا نه وایي چې څه کوې څه نه کوې. والله مونږ الحمدلله خوشحاله یو د الله نه راضي په دې روغ صحت یې راکړی دی او بس د ښکلي ماحول کې بیا کونړ کې ښکلي ځایونه شته دی پوه شي. بس په تبه را روان و، بس د زیره ډېر خوند راکو او همدلته راتاو شو او ما دلته به دا بنډار برابر کو، بنډار به وکړو. که موږ سره خپله په وسایلو کې ګوړه ترموز داسې وسایل سره راسو نو چې ګوړه ورسره نه وي د کامې نو بیا چای مزه نه کوي. دا خو یو وجه دغه ده چې دا په ښارونو کې خلک ګڼه ګوڼه زیاته ده او په ښارونو خلک کوشش کوي چې مطلب داسې اطرافي ساحو ته لاړ شي، هلته چکر لګوي او دلته کار کوو. نو ډېر ښایسته فضا او ډېر ښایسته ماحول دی، تاسو به کتلی وي. ډېر ښایسته ماحول دی او د میلو دغه دپاره خلک ډېر راځي، موږ هم ورسره خوشحاله یو. تاسو د خویندو خبره وکوله چې دلته فامیلي ځای موږ لرو، یوازې د شریخ د خوړلو لپاره یې لرئ که په طبیعت کې هم یو اړخ ورکړی دی؟ لږه ګوړه او چیم راوړی دی، سره د چیلي راغلي. داسې میوې دي، شفتالان دي، جوار دي، زیاتره اکثره شیان لاسته راځي دي. نو په ده خاطر ورته وړه امریکا وایي. په افغانستان کې اوس ډېر امن راغلی دی او زه چې په قاچاقي لارو مې خارجونو ته روان دي د مرګ څخه مخ دې پوه شي، نو باید دې مخنیوی وشي. یو داسې ماحول ده چې هوا ښایسته منظرې او یاران دوستان دي. او په خپله ولسوالۍ کې په خپل ولایت کې داسې یو ځای جوړ کړم چې هغه په نورو ولایتونو کې یاد شي او خلک چکر ته د نورو ولایتونو نه زموږ ولسوالۍ ته راشي. خپل هم پکې مصروف یاستو او یو څه ځوانان نور هم راسره پکې مصروفه دي. سلامونه درنو هیوادوالو، که غواړئ چې د نړۍ ټولو هیوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ. زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې. سلامونه ستړي مه شئ هیوادوالو او وخت مو بخیر. دا ځل مې ډېره مینه د کونړ ولایت د نرنګ ولسوالۍ او نرنګ شریخ څخه در واخلئ. هیله ده چې تاسو ټول جوړ او روغ وئ. داسې یو ځای چې یو وخت تش ډاګ وه، خو اوس طبیعت دی، هیوادوال دی، ننداره ده، ژوند دی، ګلونه دي. نو دلته زیات هیوادوال راځي د منظرې او طبیعت لپاره. داسې یو ځای چې دلته یو قدرمن هیوادوال راجوګ سو او $1,00,000 مصرف یې وکړ په همدغه ځای او په همدغه طبیعت باندې. خړ ډاګ یې په ګلونو او چمنونو بدل کړ. دلته دا ځای یوازې محدود نه دی، د ټول افغانستان لپاره دی. دلته له لغمان، خپل کونړ او ترڅنګ یې د نورو ولایتونو څخه قدرمن هیوادوال راځي او دلته میلې کوي، نندارې کوي. راځئ له دوی سره وغږیږو چې د دوی ژوند څنګه روان دی، له همدې انځور څخه څومره خوند اخلي. دلته هیوادوال راغلي دي او دم ګڼئ دلته په میلې بوخت دي. راځئ دوی ته ورشو چې دوی څنګه دي او دوی سره به زړهخواله ولرو، طبیعي زړهخواله. محفوظ کاکړ یم او په کیمره کې راسره مخلص صاحب ملګرتیا کوي. راځئ له خیر. سلامونه، بیا هم ستړي مه شئ هیوادوالو، هیله ده ښه وئ.
دا د ملګري دلته ناست دي، دوی ته به ورسو، له دوی سره به خبرې اترې ولرو. ګڼ شمېر ځوانان دي خو په پارک کې شیندلي دي، البته ځینې یو ځای ځینې بل ځای، او دا ملګري مو دلته پیدا کړل ناست دي، دوی ته به ورسو او دوی سره به وغږېږو. راځئ له موږ سره. سلامونه، ستړي مه شئ ټول. ډېره مننه. لږ ځای به ما ته م راکئ. تا ول ستړی مه شئ. خیر اوسې، مننه. څنګه یې؟ شکر د الله فضل، تاسو ښه یې؟ طبیعت دې ښه دی؟ الله فضل د عزتمند اوسې. وختیري ښه ده؟ شکر د الله فضل د خیر اوسې. بس دغه خولۍ خو د لګیسته که صحیح لنداره وکړې طبیعت نه ونه خاندې، پوه شوې. خبره داسې ده موږ ویښتان لږ ماشین کړي دي سره، او په دې خاطر هم سر ایښې ده. څنګه یې؟ شکر د الله فضل د ستاسو خیر غواړو. نو اول خو نوم راته واخله. نوم مې میرویس ده، د ننګرهار د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم، او نن چې دا یو ډېره ښایسته ورځ وه، او د کامې نه م سفر شروع کړی داسې په تابه تابه له ملګرو یارانو سره، نو یو دوه درې موټره خلک یو، نو سهار هم سفر پیل کړی، نو سلو سلو را روان یو. نن چې دا د کونړ د نرنګ ولسوالۍ ته راورسېدو په خیر، نو زموږ سفر نور هم ادامه لري. تر کوم ځایه له خیره؟ نو ورپسې چاغستری ده، کونړ ښار ده که نه، اسداباد. نو ورپسې بیا راځي شیګل راځي، ورپسې اسمار ده، ان تر د انګامه پورې زموږ سفر دوام لري. دلته طبیعت ته ډېر خوشحاله که خوراک ته؟ یاره چې درته ووایم دواړه، یو داسې ماحول ده چې هوا ښایسته منظرې او یاران دوستان دي، او خوراک به هم سره کوو، دا هم ده. بلکل. موږ تاسې دوه ډوله ذوق لرو. دغه د ځینو انسانانو سترګې یا فکر تر ډېره بریده پورې په مصنوعي ښکلا ورځي، ښار بنګلې، او د ډېرو بیا په طبیعت ورځي. ته کوم ته ډېر لیواله یې؟ زه خپله طبیعت ته ډېر لیواله یم. طبیعت ته؟ ځکه روغتیا لپاره هم ډېره فایده لري. مثلا شین چمن ده، ګلان دي، د انسان پکې تازه کېږي، او نو داسې ډېر نور شیان دي پکې. خو خوشبخته ځکه چې دلته د طبیعي نندارې تر څنګ مصنوعي ننداره هم کوي. پوهېږې دا برکونه، دا لایټونه، او د دې تر څنګ ونې، شنه ځایونه. په همده خاطر ځایونه نور هم ډېر وو، خو موږ دا ځای انتخاب کړو. زه ښه دې کړي. له کامې راغلی؟ له کامې راغلی یم. هغه شاعر وایي چې زما شیرین لالیه، وایي زما خیالي لالیه، د جهانو ښکلې درزار شه تمامي لالیه، په تا مې پاتې د کامې او چاریکارو شریخ، بل په کابل کې د شینوارې کړایي لالیه. دغه د کامې خبره چې کېږي، نو سترګو ته د سړي شریخ درېږي، نو هغه ځای نه دې څه راوړی دی که نه؟ یاره شریخ خو شته هلته ښه ډېر ده، ولې نه؟ خو بس نور څه خو خاص نه دي راوړي، پوه شوې. او رښتیا کامه کې ګوړه هم ډېره زیاته کېږي، هغه دې راوړی؟ لکه موږ سره خپله په وسایلو کې ګوړه، ترموز، داسې وسایل سره سو، نو چې ګوړه ورسره نه وي د کامې، نو بیا چای مزه نه کوي. بلکل. ښه، اورېدلي مې دي، او تر څنګ تاسو به هم اورېدلي وي هېوادوالو، کامې ته وړه امریکا ویل کېږي. ولې؟ علت یې دغه ده، دلته ډېرې لاسته راوړنې دي، خلک هم مصروفه دي، کار روزګار هم پکې ډېر شتون لري. مثلا ګوړې ګاڼې دي، ګني دي، داسې میوې دي، شفتالان دي، جوار دي، زیاتره اکثره شیان لاسته راځي دي، نو په دې خاطر ورته وړه امریکا وایي. طبیعت ته طبیعت ته زرخیزه خاوره ده. بس زرخیزه خاوره ده. دغه طبیعت چې چیرته وي او خاوره هم زرخیزه وي، هغلته شاعران راټوکېږي، ادیبان راټوکېږي. ستا فکر کوم لور ته تللی دی؟ ولا خو بس په خپل ځای کې متفکر نه ده، خو انشاءالله ډېر څه شته. البته کامه د مخکې مې یادوري درته وکړه، د موسی شفیق هملته زیږېدلی دی، د هغه د خاپوړو وطن دی، زرخیزه خاوره ده. د هغه شاعرانه فکر، هغه شاعرانه تجربې هملته په همغه خاوره کې پاتې دي که نه؟ ډېرې پاتې، ډېر اثر یې کړی ده. په کامه چې ده د علم او ادب زانګو ده، نو کامه کې ډېر شخصیتونه پراته دي، ان داسې کور به نه وي چې لیسانس ښه نه وي. ډېر زده کړې کړي دي، هر یو کور کې تعلیم یافته ډاکټران، لیکوالان، شاعران، ډېر څه شته پکې. ته په کوم جام کې راځي، په کومه کټګورۍ کې راځي؟ د شاعرانو، د لیکوالانو، د ادیبانو، د نرسانو، د چی په ګروپ؟ زه استاد شاعرانو کړم که نه. زده کړې دي کړي؟ زده کړې مې کړي دي، تر څویمه؟ تر 12 صنف پورې مې زده کړې کړي دي. بیا خو مننه، کور آباد. بس خیر اوسې، مننه. او نور هم
اراده لرو ان شاء الله د سیم نه ده خو یو څه مسؤلیتونو له خاطره لږ وروسته سره پاتې یو. کور آباد ژوندی اوسې. ښه څنګ ته مې یو بل ځوان هم ناستی دی به وپوښتو چې دی د کوم ځای دی. سلامونه. وعلیکم سلام. ښه یې وروره شکر تاسو ښه یاستئ؟ ژوندی اوسې. خوشحاله اوسئ. کیمرې ته ځان ور معرفي کول. زما نوم مزمل دی او د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی یم. مزمل. تخلص؟ اریان. اریان. او اریان صاحب څنګه یې؟ شکر دی بس. سم د کامې؟ او ښه دلته چکر راغلی له ملګرو سره؟ او چکر ته راغلي. پلان مو نور ځایو ته هم دی که همدلته؟ بس ځو داسې چکر وو داسې بره ځو کونړ خواته. او تر کونړه خو ډېر طبیعت دی، ډېرې لارې دي، ډېرې سیمې دي. څنګه مو دا ځای انتخاب کړ؟ بس په تبه را روان و، بس د زیره ډېر خوند راکو او همدلته راتاو شو. او ما دلته به دا بنډار برابر کو، بنډار به وکړو. له کامې نه دې څه راته راوړي دلته موږ او هېوادوالو ته؟ فلحال کامې نه هم څه نه دي راوړي، او هغه لږه ګوړه او چیم راوړی دی، سره د چیلي راغلي. او سره له چیلي؟ سره د چیلي. هغه مو خوړلی که هغه هم بس بانډا کړی مو او بس دیګ کې خوړلی مو نه دی؟ نه نه لا هم نه دی خوړلی. څومره شیرینه خبره، اولاد اخلاقو دې سخت خوند راکوي چې مسیرلی پاتې دی. نیم پاتې دی یا بس نیم لا پاتې دی؟ نیم پاتې دی. زه صحیح د په هغې ګزاره کېږي. او ښه سیرلی دې م راوړی، ګوړه دې م راوړې ده، بیا خو بیخي شیرین راولګېدې. د دې تر څنګ لفظونه دې م راوړي دي که نه؟ یاره بس نور داسې خاص نه راځي راله. لنډۍ؟ نه 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 هېڅ هم. ټپه؟ نه نه دې شعر؟ نه هېڅ هم نه هېڅ هم. جالبه ده. د ستر لیکوال ادیب د زرخیزې خاورې یو څه شی دې نه دي زده؟ نه هېڅ. جالبه نه ده؟ نه هېڅ مې نه دي زده. ښه او جالبه ده. د پښتون په خټه کې شعر نغښتی دی. زه کله کله وایم ادرمان صاحب وایي ځان له ماشومتوبه په شعرونو کلک مین وم چې غږ د الله به نه و نه ویده کېدمه. زه هېڅ د بالښتونو غم کې نه وم ادرمانه، د مور سره به تل په تناره ویده کېدمه. نو مور چې ماشوم هم ویده کوي په اللهو په هغه د ماشوم په ادبیاتو ویده کوي په پښتو ادب کې. دا ډېر مهمه مسله ده په فولکلوریک یا ولسي ادبیاتو کې. نو ستاسو ذهن کې بیا شعر نسته، حتمن به د لنډۍ په ذهن وي. دا لنډۍ بیا ډېره مشهوره ده که په میوند کې شهید نه شوې. دویمه خدای ګلالیه پیننګۍ ته دې ساتي. پیننګۍ ته دې ساتمه نه راځي راله نور هېڅ هم. ښه یاده خو دې وه؟ بس لږه لږه یاده خو نه راځي راله. ادب سره دې مینه شته؟ ولې نه ولې نه. دا فکر کوم ډېر وږی دی، سیرلي ته یو تلوار دی. مننه له تاسو. خوشحاله اوسئ. ډېره مننه، مهرباني. ډېره مننه هېوادوالو. تر وروستیو را سره پاتې شئ، نورو ځوانانو ته ورځو او د هغوی ذوقونه به تاسو ته رسوو چې څه وایي. هېوادوالو تاسو زموږ لیدونکي یاستئ. شپه هم تقریبا نیمایي ده. موږ د ننه پارک کې وغږېدلو، نرنګ پارک کې، او دلته دغه د مسؤل سره به هم خبرې اترې ولرو چې دلته یې سرمایه ګزاري کړې ده او دلته دی مصروفه دی. دلته به ورسره د سره به خبرې اترې ولرو. سلامونه. السلام علیکم روجان، ستړی مه شئ، جوړ تازه بخیر راغلی. ښه یاستئ؟ خیراتي ده؟ ډېره مننه. تاسو ښه یاستئ؟ الحمدلله شکر. تاسو بخیر راغلی، خیراتي ده؟ خیر راورسېدئ؟ ډېره مننه. ژوندي اوسئ. نوم مبارک؟ نوم مې فرمان الله دی، د همدې نرنګ شیرخانې مسؤل یم. ښه صافی؟ نه صافی نه یم، د همدې د همدې ځای د همدې سایې اوسېدونکی یم. تخلص دی؟ ماشاءالله زموږ خو زما تخلص فرمان الله فضلي دی او د قوم باره کې دي ویلې. ماشاءالله زموږ نرنګ ولسوالۍ ډېر قومونه لري. تا ویل صافی، خو زه صافی نه یم. ښه ډېر ښه. فضلي صاحب څنګه یې؟ الحمدلله شکر دی، ژوند په خیر تېرېږي او تاسو په خیر راغلی. ژوندی اوسئ. فضلي صاحب له همدې به یې پیل کړو. خلک هڅه دا کوي چې ښار ته ورشي او په ښار کې بودیجه مصرف کړي او تاسو راغلي یاست طبیعت ته. د غره او د سیند تر مابینځ داسې یو نوښت راوسته او دلته پارک جوړ کړی.
دا خو یو وجه دغه ده چې دا په ښارونو کې خلک ګڼه ګوڼه زیاته ده او په ښارونو نه خلک کوشش کوي چې مطلب داسې اطرافي ساحو ته لاړ شي هلته چکر لګوي او بل وجه دا وه چې دا ساحه زموږ خپله پدري ساحه ده او کوشش مې کوو چې په دې خپل کلي کې په دې خپله ولسوالۍ کې زموږ د دې کلیوالو او ځوانانو دپاره د کار زمینه برابره کړو همدلته داسې یو ځای برابر کړو چې د نورو ولایتونو څخه خلک راځي او دلته چکر ته راځي او ځکه زموږ د نرنګ شیریخ خانه ده او شیریخ ته راځي د شیریخ خوراک ته راځي په همدې خاطر باندې هم دغلته دا ځای برابر کړی دی هغه د خپل کلیوالي ذوق مو منل او طبیعت مو وپاله هو که نن سبا خو موږ ټول داسې چې ګورو دغه د ځوانان او په خاصه توګه زما هرس دا و چې د خپلې منطقې ته خپلې ولسوالۍ ته کار وکړم که نه او په خپله ولسوالۍ کې په خپل ولایت کې داسې یو ځای جوړ کړم چې هغه په نورو ولایتونو کې یاد شي او خلک چکر ته د نورو ولایتونو نه زموږ ولسوالۍ ته راشي موږ چې په همدې لاره تللو له همدې طبیعت نه موږ ته غږ کېده چې لږ راته هم شه لارویه موږ هم راته هم شو او دې خواته راغلو موږ پرېږده لږ دا طبیعت ته وخت ورکړو همدلته وخت تېر کړو تا مخکې د ښارونو خبره وکړله هغه قیس هاشمي فکر وایي چې فکر کوم هغه وایي چې په ښارونو کې غم زیات دی کلیوالې نور درځمه زړه مې مات دی کلیوالې اوس شپېلۍ درپسې نه شم غږولی د کور څنګ ته مجمات دی کلیوالې نو د ښار خبره غم شور هلته ډېر زیات وي او طبیعت ته به هر کس راځي دلته مو اکثره سیلانان وپوښتل له نور ځایونو څخه راغلي وو او دلته دغسې فکري سکون ته راغلي دي او ډېر د خوښۍ احساس لري ښه دا راته وایاست چې ژوند دلته ښه روان دی څنګه دی روزګار الحمدلله الله پاک نه راضي سو کار روزګار هم شکر دی ښه دی خپل هم پکې مصروف یاستو او یو څه ځوانان نور هم راسره پکې مصروفه دي دغه شاته چې ښکاري دغه خالد استاد نومیږي موږ سره د ننګرهار د شینوارو دی او د نورو ولایتونو کارګر هم راسره شته دی خو دې زموږ د دغه د نرنګ ساحې ځوانان راسره په کار باندې دي نو کار هم ښه دی شکر دی الله پاک نه راضي یاستو ډېر ښه دغه کومه سرمایه ګزاري چې مو دلته کړې ده دا به یوازې تر کونړ محدوده وي که نه هڅه کوئ چې نور ځایو ته هم لاړ شئ خو زړه مې د خیره سره چې په نورو ولایتونو کې زموږ د نرنګ شیرخانې په نوم باندې شیرخانې څانګې فعالې کړم او لا په کابل سروبي ولسوالۍ کې مې یو څه کارونه شروع کړي دي چې هلته به موږ د خیره سره د نرنګ شیرخانې په نوم یو شیرخانه جوړوو ډېر ښه دی دغه د بودیجې او د دې تر څنګ دغه د سرمایه ګزارۍ لمن مو وغوړېږه د وطن تر هرې ساحې دې ورسیږي تر هرې سیمې پورې ډېر ښه اقدام دی او ماشاءالله دا دی نیمه شپه ده او موټر هم تېرېږي کوم موټر چې ځي لومړی سټاپ یې هم دلته دی دلته راتاویږي بل دلته چې څوک راځي او له دې طبیعت سره اشنا کېږي او له دې طبیعته خوند اخلي او د دې تر څنګ له وطن سره یې مینه پیدا کېږي دغه تاسو دغه د ملګرو په وینا یا د دوی په خبرو چې دا مخکې یو تش ډاګ و مګر اوس د طبیعت ننداره جوړه شوې ده نو که یو څوک تاسو ته ښه خبره دلته کېږي نو باید په تاسو پورې وشي یا تاسو ته باید هغه ښه والی درشي نو ډېره مننه چې دا سرمایه ګزاري کوي او خوند کوي فضلي صاحب نو دا راته وایاستئ چې دا هیوادوال بیا څنګه دي دوی برخورد تاسو سره څنګه دی هغه هیوادوال چې دلته زمونږ د نرنګ شیرخانې ته راځي زمونږ د نرنګ شیرخانې د شیریخ ذایقه ګوري او د جوسو ذایقه ګوري یا مختلفې ذایقې د ځکه چې موږ سره دغلته شینواري کړی شته دی راسره او مختلفې ذایقې دي راسره د شیریخ په دغه کې چې مطلب دا هم دی د کیلې دی یا د سټابري دی مختلفې ذایقې دي دا ګوري او په خاصه توګه زمونږ دغه د نرنګ شیریخ ته راځي دغه پارک کې کینی او هغه فامیلونه چې دلته راځي ځکه زه په نرنګ شیرخانه کې د فامیلونو لپاره جلا ځای لرم او هغه چې راځي دلته زموږ په دې شیرخانه کې کینی نو هغه ډېر خوشحالیږي او د هغې خوشحالي ما ته لا خوشحالي راکوي او لا تشویقېږم تاسو د خویندو خبره وکوله چې دلته فامیلي ځای موږ لرو یوازې د شیریخ د خوړلو لپاره یې لرئ که په طبیعت کې هم یو اړخ ورکړی دی موږ په دغه زموږ د نرنګ شیرخانې پارک چې کوم دی نو هغې یو څنډه موږ خاصه توګه د فامیلونو لپاره ایستلې ده او هغې ته هم بیله کړې ده چې فامیلونه راځي او دلته د شیریخ نه هم خوند اخلي او د طبیعت نه هم خوند اخلي دا ډېر ښه دی استاد هم دلته مصروفه دی د سره به مې یو څو خبرې وکړو فضلي صاحب ډېر خوشحاله کېږم چې په وطن کې دا ځوانان ګورم چې دلته سرمایه ګزاري کېږي زما هم هیله پیدا کېږي وطن ته دغسې د نورو ځوانانو هم خدای مو تر ډېره ژوندي لره
او ډېر عمر مو په نصیب شه. الله پاک دې عمر درکړي. مننه، خوشحاله شوم ستاسو په لیدو باندې. هر کله راشئ وروره او مهرباني د استاد سره خبرې وکړئ په دې کې تاسو خفه نه شئ. ډېره مننه. استاد لږ څه رانه لرې دی او مایک به لږ څه ور نږدې کړو، ساس ستړي مه شئ. ضرور بخیر راغلی وروره، خیر اوسئ، مننه. ډېره مننه. فضلي صاحب فکر کوم شینواری که نه؟ زه شینواری یم، سید خالد سیدي. وزیر صاحب زموږ رئیس دی د شریخ، او زه چې یم سید خالد شینواری یم، د ننګرهار ولایت داسې ولسوالۍ اوسېږم. شینواری صاحب د ستاسو شینواری په کړایي کې ډېر نوم لري. تاسو څنګه شریخ ته مخه کړې ده؟ والا طبیعت دی، بس چا کوم ذوق کې جدا جدا ذوقونه دي. ما خپل هوټل کې کار کاوه، خوښ مو چېرې شریخ استاد شم او شریخ کاریات نو دا مې غوره وګاڼه چې شریخ جوړ کړم په دې استادي. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. په موږ به دلته څه خورئ؟ انشاءالله موږ سره شریخ دی، تاسو ته به هر څه برابر کړو. انشاءالله مېلمانه یاستئ او شریخ خو به ورته همداوس برابر کړم او در وبېلېږم ښه مزېدار. ډېره مننه. څومره وخت کېږي په دغه شریخ کې کار کوې؟ د شریخ کې سابقه ډېره لري او که د دې تر څنګ په شینواري کړایي کې؟ نه، شریخ کې ډېره لرم. شریخ تقریبا د 10 کال 12 کاله کېږي شریخ کې زه استاد یم، کار مې یاد کړی دی. نو همدغه کې تجربه هم ډېره لرو او جوړوم هم دا ښه. ډېره مننه. ته څه ډول احساس لرې؟ اکثره هیوادوال زموږ دغه د شریخ اړوند چې کوم استادان دي په ښار کې مصروفه دي او ته طبیعت ته راغلی په طبیعت کې کار کوې. موږ خپله په ښار کې اوسېږو، جلال آباد کې. خو د هغه ځي په مثلا ښار کې ژوند او دغه چې دی دغه م خوښ کړی دی چې دلته اطراف کې کار وکړم. دغه کارونه ښار کې هم شته دی، ولې نه، او ساحې هم ډېرې دي. خوښ کړی مې دی چې دغه ځي ته راشم او دغه خلک هم ډېر خلک ډېر سات مې تېر دی ورسره، خوشحاله یم. نو فضا او هوا او هر څه برابر دي دا ساحې، نو خوښ یم چې دلته اطراف کې یم. ډېره مننه. ما ته ډېر ژوند پرست انسان ښکاري. ګل یې مخ ته ایښی دی او د دې تر څنګ ګل ته هم ګوري او شریخ ته هم. نو هم له طبیعته خوند اخلي او هم له شریخو. بلکل همداسې ده. بس همدغه دی چې موږ راوستي یو دغه ځای پورې او دلته کار کوو. نو ډېر ښایسته فضا او ډېر ښایسته ماحول دی. تاسو به کتلی وي ډېر ښایسته ماحول دی او د مېلو دغه دپاره خلک ډېر راځي. موږ هم ورسره خوشحاله یو. ډېره مننه. ژوندی اوسئ. مننه ډېره تاسو نه هم. کور آباد. ژوندي اوسئ. له تاسو هم مننه چې له موږ سره یاستئ. راځئ کته پارک ته به ورسو، هلته به یو څه خبرې اترې ولرو. له موږ سره پاتې شئ. اجمالاً دعایي که ملګری مې شوې داسې ځای دی بیا یم چې د شپې به دې راڼه ستوري یاران وي، ژوند به ګرځنده تصویر وي د رنګونو، ګلابونه به د ذهن کې روان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دی بیا یم سره ګډ به پرښتې وي انسانان وي، کفاره به د مچکو په شمېر ټاکي داسې ځای چې ملایان یې میینان وي. که ملګری مې شوې داسې ځای دی بیا یم. دا همدې مصري په تایید که له موږ سره ملګري شئ، طبیعت ته به مو بیایو، انځورو ته به مو بیایو، ښکلا ته، ګلابونو ته او د هیواد هرې څنډې ته. نو تاسو له موږ سره ملګري شئ او موږ به د اجمل آن پر همدې بیت باندې عمل کوو او تاسو به هم راسره پاتې کېږئ. دلته ځوانان ناست دي، نو له دوی سره به وغږېږو چې دوی فکر کوم مخکې لاره باندې روان ول او دلته راکوز شول، همدلته یې دمه واخیسته. دوی سره به وغږېږو چې دوی په څه غورو کې دي. سلامونه. وعلیکم السلام ورو. خیر راغلی. خیر دی. ډېره مننه. ښه یې؟ خیر اوسې. الله دې وکړي. تاسو ښه یاستئ؟ ژوندی اوسئ. خیر اوسې. لاره مو نیولې وه او په لاره تللی، راتام شولی او دلته مو دمه درلوده. د کوم ځای اصلا دا راته ووایه او چېرته روان وې؟ همدې نارنګ ولسوالۍ او همدې شریخ ته راغلم. ښه دلته هو په نیمه شپه دلته راغلی؟ هو نیمه شپه راغلم. هلته ناست وم چې بنډار وم، زه شریخ ته به لاړ شم. تاسو د دې وطن یا د دې ځای دا شیرینتوب او ښکلا در دې نه در واخلی. فکر وکئ کله چې شپه نیمایي کېږي نو خلک د دې په هڅه کوي چې کور ته لاړ شي، مګر دوی له کوره راوځي او دې طبیعت ته راځي. فکر وکئ دا څومره نایبه ننداره ده او څومره نایبه ښکلا ده. نو له همدې تاسو در واخلی
چې دا ځای به څومره ښکلی وطن به څومره خوږ وي. ښه دلته دمې ته راغلی که شریعه خورئ؟ شریخ خورو پوښتنه مو وکړه شته که نه شته دی. مخکې موږ د فضلي صاحب سره خبرې وکړې هغه وایي چې 24 ساعته دلته شریخ وي نو دلته راغلی شریخ ته له کور څخه راووتلې څه احساس لري امن طبیعت؟ الحمدلله بس ښه امن هم شته دی ښه د امن فضا ده بس بېغمه ګرځه 24 ساعته څوک درته دا نه وایي چې څه کوې څه نه کوې او بس ډېر ښه دی. یوازې دغلته راځې که نور ساحو ته هم ځې؟ نور هم ګرځو ټول کونړ کې ګرځو. ټول کونړ کې ګرځې؟ د همدې کونړ یې؟ هو د همدې کونړ یې. زه ډېر ښه دی. بس کار دې کړی چې دلته راغلی یې نو دا کونړیان خو ډېر داسې په اصطلاح باندې ادب وي داسې شیر میر چای درځي؟ ولا شیر خو نه راځي بیخي بیخي نه راځي. داسې فکر وکړه نه راځي. بیا ومننه لیدونکو ته به څه پیغام ورکړې دوی ځوانان سره من زه وغږېږم؟ بس لیدونکو ته همدا پیغام دی چې د نشهیي توکو څخه ځان وساتي او خپل ژوند همداسې په ساتیرۍ باندې تیر کړي چاکاري ووهي ژوند وکړي میلې وکړي. څومره عالي پیغام. هغه د دې شپې یا د دې انځور په اړه به زه بل هغه د خاطر افریدي څو بیتونه ووایم چې داسې بله شپه به په نصیب سره داسې بله شپه به په نصیب سره راځي که عمر کې راتله نو د رقیب سره راځي نور خلک جوړیږي په دارو د طبیبانو خاطر ته مرضونه له طبیب سره راځي نو د طبیب سره مرض راتلل ډېره نایابه او ډېر عالي تصویر دلته په دې شعر کې رسم کړی. زموږ هدف دلته لومړی مصرع څخه و چې داسې بله شپه به په نصیب سره راځي نو دا د نصیبونو معاملې دي موږ یې دلته راورسولو او دلته راغلو دې طبیعت ته دې ښکلا ته نو دا صحنې چې وینم بیا وطن ډېر راته ګرانېږي. هغه په اصطلاح باندې په یو چا کې چې ښه خوبي ووینې نو ګرانښت یې سوچانده کېږي او د وطن چې داسې طبیعتونه موږ ننداره کوو نو وطن بیا ډېر خوږ شي. کله کله زه یوه خبره کوم بیا یې کوم چې په دې ښکلي وطن مړ شي مړ نه یې. دلته بل ځوان را سره ناست دی د سر به خبرې اترې ولرو. سلامونه. زه نه شم ویلی بیخي ښه دلته راشه وروره. ښه د دې ځوان سره به وغږېږو نزاکتاً به ورته جګ سوک خبره ده. اول ځوان اخواته لاړه هغه وایي چې زه خبرې نه کوم او د ځوان سره به وغږېږو. سلامونه. وعلیکم السلام الله خیر جوړې بخیر. ښه یې؟ الحمدلله خیر. خیر یې؟ خیر خیر شکر. نوم مبارک دی؟ نوم مې سمد روحاني. روحاني صاحب. څنګه یې روحاني صاحب؟ الحمدلله خیر خیر شکر دی. طبیعت دې څنګه دی؟ الحمدلله ټیک ټاک. ټیک ټاک دی. خیر خیر د شکر. ټیک ټاک دلته له کومه دی؟ بس دا خو زموږ اصطلاح ده ټیک ټاک مطلب چې ښه جوړې دي. بیخي ټایټ یې. بیخي ټایټ یو. طبیعت دې ښه دی؟ الحمدلله ستاسو خیر غواړو په خیر راغلی. شکر چې طبیعت یې ښه دی. نو ستا طبیعت ښه دی خو ځینې شاعران بیا له طبیعته ګیلې کوي دا ولې؟ بس موږ په هر حال شکر وباسو نو والله ناراضي زه شکر وطن کې وطن کې امن دغسې ښایسته ماحول کې ناست د ګلابونو بوی د وطنوالو مینه نو د وطنوالو شتون شور څلی شمال نو دلته به د چا زړه تنګ شي؟ والله موږ الحمدلله خوشحاله یو د الله نه راضي په دې روغ صحت یې راکړی دی او بس دې ښکلي ماحول کې بیا کونړ کې ښکلي ښکلي ځایونه شته دی پوه شي نو بس دې ماښام کې د یارانو ویله چې ځو شیرې خورو. نو خو نیمه شپه ده تقریبا. نیمه شپه ده بس تقریبا دا 11 بجې دي بس ما راځئ چې منظره وکړو مالې لاړ شو. دلته هدف مو طبیعت ننداره مو که یوه شیرې خو؟ ننداره ده بس ساتیری شي شیریخ شي یاران شي ګپ شپ شي یاران دوستان وینو چې سپین هم ته دي نو بس د یارانو په لیدو موږ سترګې یخېږي. څاڅکی څاڅکی باران هم راغی آهسته آهسته دی موږ ته هرکلی وایي تاسو ته هرکلی وایي. طبیعت هم مهرباني وکړه دا دی باران را روان دی نو ډېره خوندوره شپه ده او ډېر خوندور احساس زه لرم. موږ هم له لرې ولایت څخه راغلي یو او د ملګرو سره بیا دلته تم شولو همدې پارک ته راتاو شو. موږ ویل په اصطلاح باندې ما مخکې مې خبره وکړه چې د طبیعت راته ویل لږ راتم شه لارویه موږ هم اولیت ورکړه ورته راتم شو راتاو شولو. مخکې مې هغه ملګري ته مو ویله چې دغه د کونړ خلک ډېر په ادب مین دي د پښتو ادب لپاره تر ډېره بریده پورې ولسي سروکي همدې کونړ ورکړي دي. ته یو سروکی دی د کونړ غلام محمد که څنګه وایي ډېرې له مزه او په تورخم مې اړوینه یار مې مومندی دی مورې مادر نه وړینه. همداسې د کونړ ډېر سروکي دي چې پښتو ادب ته یې ډالۍ کړي دي. ته هم د دې زرخیزې خاورې نه دي کوم لفظ زده کړی یا نه لفظونه دې راوړي که نه دې هېوادوالو ته؟ ولا فلحال خو څه نه لرو. ولې؟ بس څه ووایم یارانو داسې فکر سره وجنګوه بغل ته لاړ شه دی بغل ته یو څه راواخله لکه څنګه ټپه ووایه لنډۍ ووایه
ولا یاره دې کې بس څه وایه لنډۍ نه وایه نه ډېر ښه دی ټوکه ولا بس دې کې ناکام کړم ولې بس یاره د زموږ هېوادوال به ښه لکه بلبل دغسې لګیا وي خو چې کیمرې ته مخامخ شي ټوکه شعر غزل بیتونه خاطره هر څه ترې هېر سي مګر چې کله دا مې رسمړې کیمره نه وي بیا داسې درته لګیا وي چې ترې په عذاب یې او د دې ځوان سره که 10 دقیقې وروسته موږ دا کیمره بنده کړه نو بیا به هم شعر زده وي هم به یې ټپه هم زده وي داسې کار و چې ناڅاپه کار و که نه ښه نو بس سړی مونږ مدګي نه وو بس شریخ له راغلي وو او بس تاسو راغلی ملګری بس ناڅاپه دغه و نو دې مونږ څنګه دغه تاسو وکړو یاره نو د شریخ اډر مور کړی او ول نه بلکل موږ ته مو راغوښتی که ته نازان ول تاسو میلمانه یاستئ مونږ د کونړ پیښې کونړ کې ښې ښې منظرې دي چې هر کله راتلی د نرنګ ولسوالۍ یم د نرنګ کې لمټه کې یم او زه ستاسو په خدمت کې یم ډېره مننه کونړ خو ټول ښایسته دی او پته بیا کوم ځای ډېر زیات ګران دی بس ما ته وایي کونړ زما جنت دی که نه ما ټول کونړ ښه کاري ټول کونړ د کونړ هره ساحه واره منظره ساحه او بس بیا بلکل نورستان چې دی دا بیخي ډېر ښکلی دی او ته بیا په قوم چې زه په قوم صافی یم صافی صاحب او صافیان بیا ډېر ادب پاله خلک دي مقصد بس الله دې موږ ادب پاله لري تاسو ښایست دي ځکه موږ ښایست یو ډېره مننه زه له هغه بغلان څخه راغلی یم او دلته په کونړ ګرځم او د دې ترڅنګ په وطن په لوړو جوګو ګرځم او د وطن دغه ښکلاوې خلکو ته ورښیو بس نو خدای نور وسره کړي او خدای نور توفیق راکړي چې ښه کار وکړو نو ته به دا راته وایې په وروستیو کې چې هېوادوالو ته به دې پیغام څه وي هو هېوادوال ته مې دا پیغام دی پیښې زیات په افغانستان کې اوس ډېر امن راغلی دی او زیات چې په قاچاقي لارو باندې خارجونو ته روان دي د مرګ څخه مخ دي پیښې نو باید دې مخنیوی وشي او خپل وطن کې د خپل یو مسیر وټاکي خپل هدف دې وټاکي او خپل هدف ته ځان ورسوي خپل هدف ته او دې کته تګونه چې نه جوړېږي تعلیم ته دې کار وي څومره عالي پیغام څومره عالي خبر تعلیم ته کار وکړئ د وطن په تعلیم له نورو سره سیال کېدلی شي اوس د ټکنالوژۍ وخت دی اوس اثر چې دی نو ټکنالوژۍ ته ډېر اولویت ورکوي نو کوشش وکړئ چې له ټکنالوژۍ څخه کار واخلئ او تعلیم وکړئ او طبیعت هم ښکلی شو درویش روخان وایي چې حالات ښه نه دي طبیعت د صنم هم ښه نه دی زلفې او رانې په مخ راوړې موسم هم ښه نه دی نو ډېره مننه چې موږ متعقب کړو محفوظ کاکړ ته ډېر اجازت ورکړئ موږ په دعاګانو کې یاد ساتئ خدای مو آباد لره د وطن په دې ښکلو منظرونو مو سترګې مړې شي د خدای په امان ښې چارې سلامونه درنو هېوادوالو که غواړئ چې د نړۍ ټولو هېوادونو ته خپل اجناس او اسناد په مطمئن او چټک ډول واستوئ نو ایکسپو UPS انتخاب کړئ زه مهراب ګل مخلص تاسې په خدمت کې